الله الرحمن الرحیم. راځو ویو کې نور هغه شوي وو د میکرو باندې ده. صحیح ده. میکروز ویل کېږي ریکارډ کولو ته. مثال د ته یو څیز ریکارډ کې او یا مثال د تا یو غږ ریکارډ کړی دی، خپل غږ دې ثبت کړ، هماغه غږ د غواړې په مختلفو ویډیوګانو باندې مختلفو څیزونو باندې څه کړي اپلای کړي، مثال په هغه کې واچوي. نو دغه هغه ساوند ریکارډ کول دا پروسس ته ویل کېږي میکروز ویل کېږي. همدغه شانتې په ورډ کې هم میکرو دغه ته ویل کېږي. کله چې ته مثال دا یو لیکل تا کړي وي او هغه لیکل باندې ته د مثال ته موضوع لیکلي وي، هغه موضوع ته هغه ورکوي، ډیزاین ورکوي، سټایل ورکوي، مثال مختلف. خو هغه وخت چې کوم وخت ډیزاین ورته ورکوي، سټایل ورته ورکوي، مثال د هغې بارډر او شی معلوموي، هغه وخت کې دا ریکارډ ته څه کوي آن کوي. مثال آن دې کړه، بیا بېرته هغه ریکارډ په مختلف نور ټکسټو باندې مثال ته کولی شي اپلای کړي. همدې خاطر باندې څه کوم میکرو استعمالوم. صحیح ده. اوس راځو مثال دلته یو پیس په اړه خبره لیکم. صحیح ده. څه کوم پیس په اړه خبره لیکم. دا به سلیکټ کړي. دلته میکرو کې دوه خبرې دي. یو وی میکروز ده، ریکارډ میکرو ده او پاز میکرو ده، ریکارډینګ ده. وی میکرو چې کوم میکرو تاسو سیف کړی وي هغه ته ښایي شو کوي، درته ویو کوي. او ریکارډ میکرو دا چې مثال ته کله ریکارډینګ سټارټ کړي، ته میکرو سټارټ شي، نو بیا دغه دې موږ کار اخلو، بیا دې کار پاز کړي او بیا سټاپ راځي. صحیح ده. بیا دې سټاپ راځي. اوس ریکارډ میکرو هم دلته وایي چې میکرو نیم. صحیح ده. میکرو نیم میکرو ته نوم ورکړي. څه ورکړي؟ میکرو ته به نوم ورکړي. ها سو میکرو نیم دی. میکرو مثال زه ورکوم ستاسو صحیح شوه. دلته ډسکرپشن کوم چې it is for only the formatting and font style. صحیح ده که نه؟ داسې یو شی یو ډسکرپشن دی، یو هدایت ته ورکړي. صحیح ده. دا دې اوکې اوکې دی. کو دا وګوره کرسر سره څه راغی، د کیسټ نشان سره راغی. دا خو خپله ریکارډ څه شو چالو شو. اوس زه دې پیس ته څه کوم، دې ته زه هغه ورکوم، ساده ورکوم. مثال ده صحیح شوه. ساده ورکوم ورته او دا فونټ مې منتخب کړو. صحیح ده. بولډ مې کړو. صحیح ده. انډرلاین مې کړو. راغلم دې کې مې ډیزاین ورکړو. صحیح شوه. دا ډیزاین ورکړو. صحیح شوه. دا د هایلایټ کلر شو. دا مې ورکړو. زه راځم پیج لیاوټ کې د دې زه څه ورکوم، یو خپله د نیم ته هغه ورکوم، آوټلاین ورکوم. کسټم مارجن ته راځم. په کسټم مارجن کې لیاوټ کې چې دی بارډر ته راځم. بارډر کې چې دی باکس بارډر شډو مو ته ورکوم. صحیح ده. او سټایل هم دا شي. صحیح. او کلر هم بارډر چې دی مثال دا به کلر شي. صحیح شوه. او پیراګراف مثال انتخاب کړو. داسې شو. دا ما اپلای کړو. سیم دغه کار څونه وخت ونیو. لکه غواړم دغه وخت بچت کولو لپاره چې سیم دغه کوم کار چې باید دلته وکړو، دغه کار دغه ټکسټ فارم مثال شو، سایز غټول شو، دا شیان زه غواړم بل همدا سیم سټایل چې دی پروسس بل پیراګراف باندې یا بل ورډ باندې څه کومه امپلیمنټ کومه. نو دغه د خطابونو میکرو استعمالوم. اوس راځم دا خو مې واسطه خلاص کړو. صحیح ده. راځم دا څه کومه سټاپ کوم، دا سیف کوم. مثال سو دم سټاپ ریکارډینګ دا مطلب ختمه یې ختم. مثال ریکارډ ختم شو او پاس چې دی کپی چې مطلب خلاص کړي یو دوباره ته کولای شي مثال سټارټ هم وایي. صحیح ده. یا مثال ته ریکارډینګ کې لګي یو څو د چا د باندې خو کوم مثال دا نو ګور اکثر څه کیږي دا وخت هم ممکن کار کوي څومره وخت راځي. صحیح ده. دا اوس زه پاز هم څه کوم سټاپ وهم. څه شو؟ سټاپ شو. سټاپ شو. زه زما نیو پیج ته راځم. نیو پیج ته دا ورډ دی. راځم دا باندې څه کوم هغه میکرو څه کوم امپلیمنټ کوم. یو میکرو ته راځم. دغه کوم په نوم باندې چې کوم دغه سټایل په نوم باندې کوم میکرو وه هغه څه کوم رن کوم په دې وار باندې په دا ټاپک باندې. دلته دا ډیبګ امپلیمنټ شو کنه شو. دا څه د میکرو کار دی. یا مثال لا دا زه کلوز کوم څه کوم
پیج لرم زما فایل ته سره زما فایل ته خو په دې شرط چې کله چې ته یو میکرو سیف کې مثال زه زما دلته لیکم کمپیوټر په اړه باندې صحیح ده دا کمپیوټر په اړه باندې خط شو صحیح ده دلته دا لیکل شي دا لیکل شي صحیح ده زه میکرو آن کوم صحیح په دې باندې زه او یو خبره دې کې ضروري ده چې فایل کله د خپل میکرو سیف کوي که نه چې کله سیف کوي نو ته په هر ځای کې چې هر ځای انتخاب کوه ورته باندې کمپیوټر کې کمپیوټر صحیح ده کله چې سیو کې مثال بروز مې ووهه هر ځای کې غواړې سیو اس ټایپ چې دی که نه د خپله د فایل د کوم ډاکومنټ چې سیو کې د دې فایل فارمېټ باید څه شی وي باید ورډ میکرو انیبل ډاکومنټ دا باید وي صحیح ده که نه دا باید وي دا ډېر مهم دی صحیح ده اوس زه دلته دا لیکل کوم دا لیکل خو وشو دلته زه میکرو آن کوم صحیح ده ریکارډ میکرو دا خو میکرو ون دی دلته لیکم چې مثال دا کمپیوټر والا صحیح ده کم اوکې دلته راځم زه ډیزاین ورکوم دلته سټایل سیستم وغټوم صحیح شو بولټ شټول د سټایل شو مثال ده او پیج لیاوټ ته راځم مارجن ته راځم کسټم مارجن کې زه لیاوټ ورکوم لیاوټ کې د بارډر کې د بارډر انتخاب کوم कार्ड को पहले सीपीयू पर मुंसिब को ओके صحیح شو زه راځم د لیکلو تصور کوم ډیزاین ورکوم سیون غټ شي صحیح شو دا فونټ شو بولډ شو او دا ډیزاین شو مثال او پیج لیاوټ کې راځم د بارډر ورکوم
کولی شې چې یو څه شی انزرټ هم کړي ښه ضروري نه چې مثال ده دلته زه دې لیکل ته واټر مارک هم ورکوم صحیح ده څه ورکوم واټر مارک ټیکسټ هم ورکوم کسټم واټر مارک ته راشه مثال ده دلته کنټرول چې لیکل شوی دی صحیح اوکې کلر وکړه کلر دا کلر اوکې اوکې شو اوس سیو ته راشه سیو کې مای کمپیوټر ډیسکټاپ باندې مثال د سیو کو سیو یې باندې دلته چې کله سیو کې نو څه ورته وایي ورډ مایکرو انیبل ټمپلیټ سیو څه شو سیو شو اوس راشه څه کوي ویو ته ویو کې څه ورته وایي سټاپ ریکارډ څه شو سټاپ ریکارډ اوس disturbance وکړه دام راوستو ده ځکه نیو پیج اخلم صحیح ده نیو پیج کې دلته زه یو بل لغات لیکم مثال دا ریم څه کومه د ریم ته ټاله باندې کړو دې ته سیم څه کومه سیم هغه کومه وخت چې کوم کومه جوړ کړل هغه مې څه کوم په دې کومه سی پی یو وکنه رن پیو شو کنه شو ها راي کنه موضوع څه ده موضوع ریم نه کنه دا څه کار ده میکرو کار ده میکرو کې دلته نور دا مثال دی یو ایډیټ کول ولته دوباره په ایډیټ کې مثال ایډیټ کې راوړل کنټینیو دا هم د خپل سی پی میکرو ده کنه د کې دا انتخاب کې ریټ ورته کې نور دې ورسې چې مثال کریټ نیو کریټ کې ډیلیټ کې وسره صحیح ده او بل چې د کینسل دی کې بل ریکارډ نه د دوه خبر نو دی کیبورډ دی او بټنز دی کیبورډ بټن څه مطلب دی ها او زه دا یو پیج اخلم صحیح شو دې کار څه دی زه دلته خبر لیکم مثال دا بزنس په اړه باندې ټاپک دی صحیح شو څه ټاپک زه لیکم مثال دا زه ریکارډ مې کړو تا یعنی یو شارټکټ کی جوړوم کیبورډ زه هم کیبورډ کې پریس نیو شارټکټ کی کله چې مثال دا دغه ریکارډ د میکرو جوړوم او هغه میکرو زه غواړم په بل باندې امپلیمنٹ کوم نو هغه وخت څه کومه شارټکټ کی نو کار هم دار کوم چې هغه میکرو به امپلیمنٹ شي خپل د میکرو څه کومه یو میکرو ته د کیبورډ له طرفه څه کوم یو شارټکټ کی جوړوم چې کله شارټکټ کی زه وهم هغه میکرو په امپلیمنٹ کیږي کوم څه مطلب باندې دلته کارسر دلته ودرسې شو دلته هغه انتخاب کړه چې کنټرول مثال د الټ پلس یو څه انتخاب کړه کیو currently assigned to unassigned خلا خو مثلا شوی دی یو بل څه انتخاب کنټرول پلس y کنټرول پلس y دا مثلا شوی دی دغه ورکړه نقطه څه ده ریفیکس خداونه کیږي اساین شو اساین شو دې کرن کې هغه شو مثلا کنټرول پلس نقطه ده صحیح شو کاما کلوز بس کې ریکارډ چالو شو دا ریکارډ دلته ورکړه مثال د دې ګرا شه د ډیزاین ورکړه مثال دا صحیح شو دلته دا نو ورکړه ورته کومه صحیح شو کلر انتخاب شو دلته راشه پیج لیاوټ کوته دی هغه خپل دی باډر ورکوته یو لیاوټ باکس وی شیټو وی او دا لین ډبل شوی سیده د خپل باډر ته کلر ورکړه مثال دا کلر شو صحیح
او اوکې کول داسې که اوکې اوکې ده که اوس هر شی ورته وایي چې کلوز سټاپ سټاپ دی که نه اوس زه نیو ته ورځم نیو پیج ته نیو پیج به زه لیکم مثال ده LCD څه LCD دا مسله کې شرکت د میکرو شرکت کې څه شی وه کنټرول پلس کاما وه که نه کنټرول پلس کاما ووهه دا امپلیمنټ کېږي شو که نه بیا څه شوه دا د کیبورډ کار شو بل چې زموږ سره په میکرو کې بټنز ده بټن مطلب کله چې زه بټن کلیک کوم هغه کار وشي دلته سټور میکرو ا نه دوه خبرې دي all documents normal dot top که نه dot app که چېرته مثال ته دغه ریکارډ د کوم د کوم ستا جوړ کړه مې کوس دا شارټکټ جوړ کله چې کنټرول پلس هغه وهي کامه وهي نو څه کېږي تا ته به ډایرکټ دغه کار انجام کېږي دغه اپریشن به څه کېږي سرته رسېږي خو هغه چې کله تا په دې هغه باندې سیف کړی وي په دې باندې ټول اوورآل جنرالي شي مثال کله چې وړ خلاصوې دا به کار وکړي او ډاکومنټ دا ډاکومنټ انتخاب کوو نو صرف انلی په دغه ډاکومنټ کې اوس کوم تا کار وکړو په دغه ډاکومنټ لپاره کېږي چې کله میکرو سیف کې دغه ډاکومنټ لپاره ته کولی شي مثال دا میکرو سیف کې جوړه کې سیف کې ورته او کولی شي نه ال ډاکومنټ لپاره هر وخت چې مثال ته وړ خلاصې همدا پروسه باندې سره رسېږي او دا ډسکشن خو پوهېږي مثال صحیح ده بټن ته راځم بټن کې بس کسټمایز ریبن ته ورشي کسټمایز ریبن کې به دلته څه وکړي نیو ټیب به واچي نیو ټیب دا به ډیلیټ کړو دلته به نه واچي صحیح شوه دلته واچو په نوم باندې څه مثال د رڼا او رنیم څه که رنیم اول دلته ایکن انتخاب کړو مثال دا ایکن شو صحیح شوه اوکې ډسپلی نو سیسه پوزیشن نوم باندې ډسپلی شي باید رڼا نوم باندې څه کېږي تلفون خو پېژنې که نه تلفون خو ویلی و که نه کویک اکسس ته راشه دلته وګوره کسټمایز ریبن دلته راشه میکروز صحیح شوه کومه میکرو نه یو غواړي جوړه کړي مثال د که نه دا هغه والا دا سی پي یو والا میکرو صحیح ده که کمپیوټر والا دا سی پي یو دا څه کومه دا میکرو څه کوم ایډ کوم په دې کې ایډ شو که نه اوکې دلته نیو ټیپ ته راشه دا ده که نه ده صحیح شوه دا په نو که کوم نوم باندې جوړ شو دا میکرو مثال د رڼا په نوم باندې صحیح شوه کله چې دا ته دا کلیک کړې نو هماغه به ته امپلیمنټ کېږي زه اوس نوی پیج زه څه کوم اوسه هغه ته راځم کلوز ته دا سټاپ شو څه شو سټاپ شو اوس د نوي پیج ته راځم نوي پیج کې څه کومه کیبورډ اړوند دی مثال د ټاپک دی دا زه څه کومه امپلیمنټ کوم نیو ټیب ته راشه او دا امپلیمنټ کوم بوله دا ډیبګ دی دا چې کله مې کوم جوړ کړل موږ خو څه ورته نه ویلي که نه دا امپلیمنټ رن ټایم ایرر بیلو آوټ اف رینج امټي پیج مې جوړ کړی وه څه کار ورته نه ویلی که نه چې دغه کار د انجام شي ریکارډ چالو کړی نیو ټیب کې مې واچو نیو ټیب کې بیا څه وشي هغه کار ورته ونه ویلي پوه شي مطلب باندې که نه د ماوس د بټن دا کار دی ښه هلته موږ امټي پیج ورته ویلی یعنی زه د میکرو کار دغه دی ښه میکرو کې نور څه نشته دی سوال خو دې کې نشته انشاءالله دې مې پرټس وکړه ښه دې مې پرټس وکړه دې بټن باندې صحیح ده یو هغه ورته جوړ کړه مثال دا کوم ټایم کې چې موږ دا بټن جوړ کړل هغه ټایم کې دلته به دې د چینج ورکړي مثال هلته به په دا طرف چینج وکړي دا بټن ووهه بل باندې امپلیمنټ کېږي ښه مثال
دې دغه یو میکو ته ډیلیټ کړی ښه دغه یو میکو ته راشه هغه کوم میکو چې جوړې کړي دي کمپیوټر جوړ کړ میکرو نه دا سټایل میکرو واخیستې وي دا ښه کمپیوټر خو نه جوړ کړی کنه دغه یو میکرو واخه دا سټایل والا میکرو صحیح ده د خپل میکرو جوړ کړه دغه شانته موږ دغه راځو هغه ځکه صحیح ده خاصة فنشت إن شاء الله ده أول لما خلاص خلاص شو يبقى سبعة أوبشن بعد مرة دخلنا في عمل ده أول خلاص سيدا